د پخوا زمانې کیسه ده. په یوه کلي کې د رحمت په نوم یو بوت جوړونکي ژوند کاوه. رحمت ښه انسان و، خو ډیر غریب او مفلسه انسان و او په مشکل کې به یې وخت تېرېده. یو ورځ پر دغه کلي سخت طوفان راغی. خو رحمت ډیر خفه و، ځکه له سهاره تر ناوخته یې هیڅ کار نه وکړي. همداسې سوچونو کې ناست و چې یو سړی ورته راغی. سړي رحمت ته سلام وکړ او ورته وویل بوتان مې پالش کول، خو روفي راسره نشته. رحمت له مخکې خپه و، لږ فکر وکړ، نو ورته وویل چې صحیح ده، درته پالش به کړم. سړي رحمت ته وویل له تا مننه، زه یو جادوګر یم، ما سره روفي او مال نشته، خو تا له ما سره نیکي وکړه، نو تا ته زه څه تا د نیکي بدل درکوم. رحمت په سوچ کې ناست و چې جادوګر یو ناڅاپه یوه بزه یا چیلي را پیدا کړه. رحمت حیران و، خو جادوګر ورته وویل چې دا یو عامه چیلي نه، بلکې جادوواله چیلي ده. جادوګر رحمت ته وویل چې دغه چیلي ته وایه چیلي ماته راکړه سره زره، نو دا به تا ته د سونا سیکې درکوي. له دې وروسته جادوګر غیب یا ورک شو. رحمت ډیر خوشحاله شو او په غیر کې یې چیلي د کور طرف ته روانه کړه. خو موسم ډیر خراب وي. په لاره کې د رحمت د خاله کور راځي. رحمت سوچ وکړ چې دلته به لږ وخت تیر کړم، وروسته به کور ته لاړ شم کله چې خاله یې رحمت ویني خوشحاله سي او ورته وایي راځه کور ته دننه راشه. خاله یې له رحمت پوښتنه کوي څنګه په دغه وخت کې راغلی؟ رحمت ورته وایي خاله کور ته روان وم، خو دا موسم ډیر خراب و، نو ما وغوښتل چې دلته لږ پاته شم. خاله یې رحمت ته وویل چې دا چیلي یا بزه دې له کوم ځایه؟ راوسته رحمت ورته وایي دا عامه چیلي نه ده، دا یو جادوګره چیلي ده، دا راته جادوګر راکړه. هر څه چې ورته وایي دا به تاته د سونا سیکي درکوي. د رحمت خاله ځان سره سوچ وکړي او وایي دا خو سم چانس ده، باید چل ورسره وکړم. رحمت ته یې ویل ته کینه تاله زه چای راوړم. د رحمت خاله خودغرضه او لالچي ښځه وه. رحمت ته یې په چایو کې د بېهوشي درمل واچوي. رحمت چې کله چای وسیکي نو سمدلاسه بېهوشه سي او د رحمت خاله دا چیلي پټه کړي او د هغې په شان بله چیلي د رحمت خواته راوړي. یو ساعت پس موسم صفا سي. رحمت له خپل چیلي سره کور ته روان سي. د رحمت میرمن چې کله دا چیلي وګورئ نو خپل خاوند ته وایي دا دې له کومه کړه؟ خو رحمت ورته وایي دا عام چیلي نه ده، دا د جادوواله چیلي ده. ته ورته وګورئ، زه ورته وایم چې سونا راته راکړي. بیا رحمت چیلي ته همغه خبره کوي چې ځان وڅنده سونا راته راوڅنده. رحمت ډیر کوشش وکړي خو چیلي سونا یا د سرو زرو سیکې ورته کړي. رحمت ډیر خپه شي، په سبا باندې د ځنګل طرف ته روان شي. جادوګر ورته ویلیو چې زما کور ځنګل ته نږدې ده. یو ساعت وروسته رحمت ته په ځنګل کې یو کور په مخه راشي. دروازه یې وټکوي چې ګوري. جادوګر له کوره راوځي، ډیر خوشحاله شي. رحمت کور ته ځان سره ننباسي. جادوګر له رحمت څخه پوښتنه کوي څنګه راغلی یې زما خواته او ولې داسې خپه یې؟ رحمت ورته وایي چې تا کومه چیلي ماته راکړې وه، په هغه ما ډیر کوشش وکړو خو څه راته ترې پیدا نه شول. جادوګر ورته وایي مخ پکېږه، دا ځل بل څه درکوم، دا واخله.
جادوګر رحمت ته یو رخت یا کپره ورکړي او ورته وایي دا عام رخت نه ده، جادوواله ده. رحمت ورته وایي نو زه پرې څه وکړم؟ بیا جادوګر کپرې ته وایي کپرې خور شه او ما په خېټه موړ کړه چې ګورئ کپره خوره شي او څو رقمه میوې پکې پیدا سي. رحمت ډېر خوشحاله سي نو د کور طرف ته روان شي. خو یو ځل بیا د رحمت مخکې د هغه خاله راشي. خاله ورته وایي چیرته رواني رحمته او دا رخت څه کوي؟ رحمت ورته وایي دا جادوګر راکه کوم عادي رخت نه ده. د رحمت خاله بیا سوچ وکړي او وایي دا خو بیا سم چانس ده. رحمت ته وایي راځه یو پیاله چای به وڅښې. رحمت بیا له خپلې خاله سره کور ته ولاړ سي. هغه ډیر ساده انسانو او یو ځل بیا د خاله په خبرو دوکه شو. خاله یې چای کې ورته بیا د بېهوشي درمل ورکړي او کپره هم ورته بدله کړي. رحمت چاز کور ته راشي ښځه ته وایي دا ځل مې بل څه راوړي، دا د جادوواله کپره ده. ته ورته ګوره او بیا رحمت کپرې ته وایي کپرې خور شه ما په خېټه موړ کړه. خو کپره هیڅ نه کوي. د رحمت میرمن خاندي او رحمت ته وایي پته نشته چې تا څوک دوکه کوي. رحمت ډیر خفه سي او په سبا باندې یو ځل بیا ځنګله ته د جادوګر کور ته راشي. جادوګر ته وایي تاسو چې ماته سره راکړي دلته خو کار کوي خو هلته دغسې نه وي. جادوګر حیران سي او ورته وایي داسې خو امکان نه لري. تاله چې زه صدر کړم او ته کور ته ځې نو دا راته وایه ته په لار کې چا سره وینې. رحمت ورته وایي په لاره کې زما د خاله کور ده، زه د هغې کور ته ځم. جادوګر ورته وایي دا کار ستا په خاله کې ده، اوس به ورته زه سم علاج وکړم. بیا یې رحمت ته یو لرګي ورکړي او ورته ویل د ترور کور ته لاړ شې. او دغه لرګي ته زما خبره وکړه نو دا به ستا له خاله څخه راچاپېر سي او وروسته به ورته وایي چې زما کپره او چیلي راکړه. اوس رحمت هم په کیسه پوه شو نو د خاله کور ته ولاړ سي. کله چې رحمت د خاله کور ته ورسیږي خاله ورته وایي څنګه داسې عاجل راغلی خیرت ده او دا په لرګي څه کوي؟ رحمت ورته وایي چې دا عام لرګي نه ده، دا جادویي لرګي ده. خاله ورته وایي دا څنګه کار کوي؟ رحمت ورته وایي چې اوس ورته ګوره بیا رحمت لرګي په ځمکه ګذار کړي او د جادوګر خبره ورته وکړي. لرګي د رحمت له خاله څخه چاپېر سي او د رحمت خاله سمه وهي. د رحمت خاله چې دا حالت ګوري سخت وداره سي او د رحمت څخه بښنه وغواړي. او رحمت ته خپل شیان واپس کړي. بیا رحمت خپله چیلي او کپره واخلي کور ته ولاړ سي. او د رحمت ښځه چې هم دا هر څه وویني نو سخته حیرانه او خوشحاله سي. او دغسې لږ وخت وروسته رحمت ډیر مالداره سي. او له خلکو سره ډیر کومک کوي.